نو څه به کوې یاره بابا ته زه څنګه ځای ته راوستلم تا ولې دوی ځای له دې بیایمه بنګله به یې ګاډیانې به یې اوسیانې به یې ښایسته چمن دی تا وروره زه وایي ځای ته راوستم اوس کومه کیسه ده بړوه خوارې دې نکشله د خوبه دې څښله د خوبه دې خوړله په لغته به دې دغه ووایي شلغم چې دا دې چیش پخ کړی دي کدو تا نه غواړي ګوبی تا نه غواړي پټاټې تا نه خوړلې نن دا دې ته ما راوشي سړی دې څه جوړ شي سړی نه یې سړی پلاره زه خو له مخکې هم سړی ولم اوس هم سړی یم نو تا په ما باندې زړه کېږي په دا توره غاره مې باسي او نه باسي ګټه په دا توره غاره کې دنیا په وځي نه ننوځي دنیا خو په ننوځي په خدای زه چې راوځم په دا دنیا دا دنیا نه ده دا ما اګر سره نه پېژني ستا اوس څوک راوتلی دی نن خلک دوکۍ دوبۍ بولي د ورځې هر یو 2 کروړ روپۍ ګټي 50 لکه خو هغه نامي پښې ګټي پلاره زه تا د هغه نه وایم خلک دې روپۍ ګټي نو زه تا ته وایم تا په دا زوی باندې څنګه زړه کېږي دا ښایسته ځواني مې ده د دنیا ښایسته زامن دي دا نن دا ګټ کې هم دغه ښایسته زامنو خو نخرې دې کولې کور ته دې شی نه غواړئ نن څنګه سوې نن دې دا ګوره دا پلار راوستلم ولې زه دې داسې ملک له بیایم داسې ملک له دې بیایم سیاله ته خالي اوسیانې دي زمریان دي ګاډۍ د بنګلې دي پارکونه دي دا راوستم د کولې یوه کار له اوس مې سهار په کوله نه باسي مازګر چې راوخېږم په خدای که مې یو څوک هم پېژني او بیا دوی م راته ووایي بړوه دورې دغه یې ګرځېدلې کار روزګار دې نه کوي په دې وجه ما کولې ته راوستې ته دا پلار ته یې څه ووایه دا سړي کور ته نخرې کولې د ورځې پر 2 بجې راپورته کېدی د شپې بیا هغه دغه کوو یا څه ټي وي تا ټي وي په لاس کې موبایل ګډه شپه پر دانه نه ګیمینګي نه نه پیژنم پلاره د دې بعده نه ګیم کوم نه پبجي کوم دا غټ موبایل لاسه واخله خالي مې له دا کولې څه مور دې بل پیسې راکړه دغه ختم شوی دی چی وره چې پچ دا چې پچ به دو راچوي شرم نه لري بله واره بس دا واره مې لکه بله واره نه راځم نه دا به ته کار کوې مال او پیسې راوړې ګټه به کوې دا د کولې کار دروند کار دی وروره دا کې مړکی مې دغه څنګه څنګه شوی څنګه ځواني وقت دکان راکه پاتو ما زغیر پلاره تا ګوره زه تا د بل چا په لاس جمعدار یې زنده بډي ده دی کار کوي که نه کوي لاټ ته پروت دا خو زه کار دم پروت یې اس کاکا دا زوی به دې نه بوځي او پارسل خوله راوسپوي وړم ګوره دغو خلکو دې په لاس ورکړی یم دا درانه بډونه په راوړي بډوکې مې ګر سره پیل شولو یاره نور برابرېږي دغه دا ویرینګ اوس برابرېږي دا مخکې ته به لوډ شیډینګ اخته وې پلاره زما اوس په ځوانۍ کې بډوکې پیل شول نو بیا ما ته واده ګوري بچیان ګوري ژوند زندګي ګوري یاره دغو کې خو انصاف نشته کار نه کوي 3.5 روپۍ د ورځې خوري یاره خو دا موبایل یاره یو خو په بازار کې خلک نه پېژني چې ولاړ سم هلته خو به چای خو به راغواړم یا د دې ځای چای خو نه کوي بازار له چې ولاړ سم بازار کې ډرم ته مې اچولی چای خو دا ډرم لمبېړه چې چای هم ابدا سم به کوه دغه چای دی نو یاره په بازار کې پلاره زه درته هم په بازار کې مېلمانه راسره یوه دانه ګوړه واغ پلاستیک یې وپېچه د باندې خوا څټه دا به ختمېږي هم نه ستا به مینه به ماتېږي ستا خبره صحیح ده خو هر ځای سړی ګوړه نسي څټلی یاره خو زه خو ځوان سړی یم په بازار ته خو به زه انډیوال به راځي ورسره کښېنم به سیالي به کوم دنیا ځوانان به ټاټې څټي ګاډېرې څټي یاره ما کار څو ګټلي دي دا زموږ جمعدار دی پیسې چې دی راخلي دا زما پلار دی پلار خوارکې نه دي ولې دا ډېره خرڅه کوي اوس هم د کوره پیسې روانې مه کوه ته خو ما ته ډېر ځوان سړی ښکاره کېږي ولې ده ورته په لاس ورکوې یا دونه چاغېږي د کار سړی زه ولې دی او ته د خوارکې ته وګوره ارې خو دغه کار دا ته زما لاس وګور ستا لاس لاره دونه ساده سړی نو زما او ستا په بدن کې فرق نشته نو ته هم پهلوان یې زه خو کوله نه راکړم کوله خو ته راکړې دا سړی کوله راکړ تر ته ولې نه کېږي دا جمعدار دی پرېتی سړی دی ولې په بدي ورسره اخته کوې هر وخت ده پره کم سولی بیا دی بیا بس بیا ما او کار سي لکه د ګټو پر ځای به مې بیا د یاره کړی جنګ و جنجال درته راوړم دا یو ورځ یې پښې بدله کړې بس د دې بعده سیدی کار روزګار سیدی کومه لا دغه کبرک څه جنګونه کومه دا کور ته زما دا لرګی ده بله واره منې ده کوم کار کوې کار کومه